علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا: أرضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، أو كما قال على نبي عليه الصلاة والسلام. گران محترم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. گران دنکو د دارالفتاح خبرونه ده د پښتو رادیو تلویزیون نه تاسو ته خبرېږي. که غواړئ چې تاسو له موږ سره اړیکه ونیسئ، زمونږ د ټلیفون شمیره د تلویزیون په سکرین باندې معلومیږي، په دغه شمیره باندې کولی شئ تاسو له موږ سره خپلې دیني پوښتنې شریکې کړئ. موږ به د قرآن او د حدیث په رڼا کې د تاسو پوښتنو ته جوابونه درکو. ګران لیدونکو، همدارنګې زموږ د سکایپ پته هم د تلویزیون په سکرین باندې معلومیږي. کولی شئ چې د سکایپ د لارې نه هم زموږ کولی شئ چې د سکایپ د لارې نه هم له موږ نه خپلې دیني پوښتنې وکوئ. موږ به انشاءالله چې ستاسو پوښتنو ته په وارین تندي باندې جوابونه درکو. ګران لیدونکو، د یادونې وړ ده چې زموږ خپرونه هره ورځ د 5 بجو نه تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه لیدلی شئ. د دې تکرار یا بیا ځلې د سهار د 5 بجو نه تر 6 بجو لیدلی شئ. اوس ګران لیدونکو یو اړیکه ده، دا به واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. په ډېرې خواشینۍ چې د دې ورور اړیکه پرې شوه. خدای دې وکړي چې دی بیا له موږ سره اړیکه ونیسي او خپله پوښتنه وکوي. موږ به انشاءالله چې پوښتنې ته جواب ورکو. ګران لیدونکو یو بل اړیکه ده، دا به واخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ګرانه که نوم دې راته وښیي او کوم جنه دې موږ سره اړیکه نیولی سئ؟ زمرود شاه د پکتیا ولایت د بغیر ولسوالۍ څخه په سمې اړیکه نیولې. زمرود شاه بله. زمرک سحاق زمرود شاه. ښه زمرک وروره پوښتنه دې وکوه. ما ملا صاحب دا پوښتنه دی چې ما ته دی د ټوټاکۍ په سار کې څنګه وروره چې دی د خپه مې خرابه دی د ټوټاکۍ سار دغه خپه مې خرابه دی او ما ته د ټولې مکمل خپې ته پلستر ډاکټران ورچولی دی او ما ته یې چې ته به 2 میاشتې دا خپه به نه خوشتوي نه دې مینځي ټوله خپې پلستر دی او زه واده هم لرم. دغه غسل حساب سره زه څه رقم ته شی وکړم او غیر له دې پښې نه نور ځان وینځلی شي وروره؟ نه، ټول بدن مې نه مینځلی کېږي. مکمل خپه مې پلستر کړی دی د وجې نه تر ګوتو سرو پورې خپه مې پلستر دی، مینځنې امکان نه لري. خو وایم د نور بدن وینځلو هم نشته که نه؟ غیر له دې پښې نه دی نوره بدن مینځلی شم، هغه خو مینځلی کېږي خو مینځلی نه شم چې زه یې ومینځم. خو پوه شوم، صحیح شو. پوښتنه مې دې واخیستله. بله پوښتنه خو نه لرې وروره؟ نه، بله پوښتنه نه لرم. ډېره مننه کوم. په مخه دې ښه څه ګرانه، په مخه دې ښه. ګران لیدونکو یو اړیکه ده، دا به واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خورې دا راته ووایه چې کوم جنه د موږ سره اړیکه نیولې ده؟ مولوي صاحب زه دا درته وایم چې ما پلار دی کار کوي، پیسې ورکوي، بل ته موږ د حق نه لرو. مامور یې چې پیسې ولري ډېرې مصرفوي، خو چې دا مامور ته ګناه نه وي کړې. خورې دا راته ووایه چې موږ سره د له کوم جنه اړیکه نیولې ده او بیا دې دا پوښتنه دوباره بیا وکړه.
ما د کرمان ځان باندې زم د پره ښه اوس خورې پوښتنه وکوه ما پوښتنه دا ده چې ما پلار کار کوي پیسې معلومې نه دي ژاړه لښکه ما پلار کار کوي پیسې معلومې نه دي مامور یې چې ولې مثلا په لاس یې راشي ډېره مصرفوي دا مامور ته ځای ولې تللی نو اوس دا معلومه نه ده چې دا پیسې اوس څوک تاسې نه پټوي ما پلار معلومات یې موږ نه لرو اصلا موږ ته نه وایي چې دا د چا څخه ده د دې خور اړیکه پرېښوله خو خدای دې وکړي چې دوی بیا له موږ سره اړیکه ونیسي خپله پوښتنه وکړو انشاءالله چې موږ به یې پوښتنې ته جواب ورکړو ګرانو یو بل اړیکه ده دا به واخلو السلام علیکم وعلیکم السلام شکر د خدای فضل د ګرانه که نوم دې راته وښیي او کوم چې نه دې موږ سره اړیکه نیولې مهرباني نوم دې راته وښیه ګرانه په ډېرې خواشینۍ چې د دې ورور اړیکه پرې شوه خدای دې وکړي چې دوی بیا له موږ سره اړیکه ونیسي او خپله پوښتنه وکوي انشاءالله چې موږ به یې پوښتنې ته جواب ورکړو ګرانو یو بل اړیکه ده دا به واخلو السلام علیکم الو ګرانه که نوم دې راته وښیي او کوم چې نه دې موږ سره اړیکه نیولې شکر د خدای فضل د ګرانه دا د تلویزیون غږ دې له قرار که بیا دې پوښتنه وکړه وروره مهرباني د دې ورور اړیکه خو هم پرېښوله خدای دې وکړي چې دوی بیا له موږ سره اړیکه ونیسي او خپله پوښتنه وکوي بدبختانه ګرانو چې دا نو یو تخنیکي ستونزه وي د بالاخره بلکې د تخنیکي نه چې د مخابراتي ستونزه وي دا پیښې کله کله کېږي اوس یو بل اړیکه ده دا به واخلو او خدای دې وکړي چې کټ نه شي او پوښتنې ته جواب ورکړو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ګرانه که نوم دې راته وښیي او کوم چې نه دې موږ سره اړیکه نیولې قربان شکر د خدای فضل وروره نوم دې راته وښیه که نه نیمروز ولایت نه سید محمد خان محمد وروره پوښتنه دې وکوه پوښتنه مې دغه په افغانستان کې وایي چې هغه ښه نشته ګرانه وروره مخکې دې زموږ خپرونه تعقیب کړې ده او که نه دا راته ووایي او چې خپرونه دې کتلې خو دې کې خو ما ډېرې خبرې په دې مورد باندې کړې دي ګرانه به دې لیدلي نو صحیح شروع پوښتنه مې دې واخیستله په مخه دې ښه څه مخه دې ښه ګرانو یو بل اړیکه ده دا به واخلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم ګرانه که نوم دې راته وښیي او کوم چې نه دې موږ سره اړیکه نیولې صاحب زه بسم الله پروان کې بسم الله وروره کوم چې نه اورې او بسم الله وروره وایم کوم چې نه دې اړیکه نیولې موږ سره پروان کې ها پروان نه مهرباني وکړه بسم الله وروره پوښتنه دې وکوه سوال مولوی صاحب سوال ما عالم است که در وقت وضو کردن اگر او نمیباشه همراه چای وضو میشه فعلا یا نه صحیح شو پوښتنه مې دې واخیستله بله پوښتنه نه لرې ګرانه دوم مولوی صاحب سوال ما است که در وقت وضو در وقت وضو که وضو میکنی مثلا بعدا وضو که مثلا از چیزای نشاور استفاده کنی که سیگرت نسوار اینه استفاده کنی نماز میشه یا نمیشه صحیح شو پوښتنه مې دې واخیسته وروره دا راته وایي چې نوم دې راته بیا وښیه ګرانه بله
نوم دی وایم بیا راته وخی نوم پروان بسم الله شم از ولایت او بسم الله ربي بابا بخنه غواړم مهرباني وروره بله پوښتنه خو نه لرې یک پرسان یک مشکل دیگم که چندین قبل امیر در رابطه با این موضوع گفتین که مثلا مسلمانی است که امرای کافر ازدواج میکنه آیا طفل از این به دنیا که میآید طفل از این میمیره بر جنت میره یا بر دوزخ دوم سوال این است که اگر کافر میباشه همراه مسلمان میشه همراه مسلمان ازدواج میکنه چون که او معلوم نیست این میمیره طفل از این میمیره بر جنت میره یا بر دوزخ یعنی یو کافر چې مسلمان شي او کلمه ووایي او بیا د مسلمانې ښځې سره واده وکړي د دې ماشوم کوم چې ته ځي صحیح شو پوښتنه مې د وخته اوله پوښتنه خو دا وه چې په چای باندې اودس کېږي او که نه ښه صحیح شو زه مهرباني په مخه دی ښه څه وروره په مخه دی ښه اګراندونکو یو اړیکه ده دا به واخلو السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم څنګه بخیر خیرته شکر الحمدلله ګرانه کنوم دې راته وښیې او کوم جنه دې موږ سره اړیکه نیولې زه فیض الله خبر کوم پکتیا ولایت نه فیض الله د پکتیا ولایت نه مهرباني وروره پوښتنه دې وکړه مهرباني یو چا د ښځې سره د لواتت کار وکړلو مقصد دې نکاح څرګنده کېږي او نکاح مبارک لږ راته وکړه یعنې د طلاق مسله یې څنګه د طلاقېږي او که نه مقصد نکاح یې څرګنده کېږي نکاح ماتېږي نه صحیح شو پوښتنه مې دې واخیستله بله پوښتنه خو نه لري بعضې حدیثې راغلي دي که نو مقصد یې لږ معلومات راکړه وایم وخت خو لري چې په خپل نوبت درته پوښتنې ته د جواب درکړم صحیح شو په مخه دې ښه خپرونه زموږ وګوره وروره تر اخره موږ سره اوسه په خپرونې پوښتنې ته به د جواب درکړم ګرانو یو اړیکه ده دا به واخلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ بخیر شکر د خدای فضل د ګرانه کوم دې راته وخی او کوم دې د موږ سره اړیکه نیولې ګرانه وروره ستا په اړیکه کې څه ستونزه وه ډېر زیات شور یې کاوه او شور نه وروسته پسې اړیکه هم پرې شوله او بخښنه غواړو چې اړیکه دې پرې شوه او یو بل اړیکه ده دا به واخلو السلام علیکم السلام علیکم د دې ورور اړیکه هم پرې شوله خدای دې وکړي چې دوی بیا له موږ سره اړیکه ونیسي او خپله پوښتنه وکوي ګرانو یو بل اړیکه ده دا به واخلو السلام علیکم وعلیکم السلام شکر د خدای فضل د ګرانه کنوم دې راته وښیې او کوم جنه دې موږ سره اړیکه نیولې زه سهارګل یم د ایران تماس نیولی مهرباني وروره شهبازګل وروره پوښتنه دې وکوه
موږ ته چې مولوي صاحب لاس لپاره یو که یو نفر مخته شي جامه ورکوي خو صورتونه یې سم نه دي زه څه کار کوم. صحیح شو، پوښتنه مې دې واخیستله. بله پوښتنه خو نه لرې؟ او بل مولوي صاحب پوښتنه بله هم لرم، دا کورم ډېر سخت دی، روژه نه شو نیولی، څه خله وکړو؟ صحیح شو، دواړه پوښتنې مې دې واخیستلې. بله پوښتنه خو نه لرې؟ چې دې په وطن کې ونیسو څه مشکل لري؟ څنګه وروره؟ ما وایي چې دې په وطن کې ونیسو روژه دې زموږ چې په وطن کې ونیسو مشکل لري. وروره دا خو مشکل ده، معلومه خبره ده. په خپل نوبت به دې پوښتنې ته جواب درکړم. صحیح ده؟ یو د سکایپ اړیکه ده ګرانونکو، دا به واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ګرانه قانون دې راته وښیې او کوم چې دې موږ سره اړیکه نیولې صاحب؟ سردار خبرې کوم له ایټالیا نه. سردار وروره پوښتنه دې وکړه مهرباني. بخښه مولوي صاحب پوښتنه مې درلوده دلته په اټلي کې مثلا د بانکونو خلک پیسې اخلي، مثلا ما وکولی سه یو قرضه مې واخیسته د باره کې معلومات ښه غوښتل. ما 5000 روپۍ له بانکه واخیستلې چې موږ یې د 5 کالو په خاطر ماته یې قرضه راکړې وه. ما ته ویلي چې میاشت په میاشت به مثلا پیسې رالېږي په 5 کالو کې به یې خلاصوي، خو آخر کې مثلا فکر کوم چې کېږي نو دغه باره کې مې معلومات اخیستل څه رقم دی؟ صحیح شو، پوښتنه مې دې واخیستله ګرانه. بله پوښتنه خو نه لرې؟ بله پوښتنه مولوي صاحب دا ده چې موږ دلته د مانځه ټایم په انټرنیټ کې مثلا ورکړی د ماښام مونځ ټایم یې ورکړی 8 بجې او دلته مر ولاړ یې چې موږ د په باره کې مر ولاړ یې چې موږ مونځ روا ته نه ده روا د ماښامه و د ماښام چې موږ په انټرنیټ کې مثلا د کعبې شریف په طریقه سره انټرنیټ کې وخت ورکوي په 8 بجې د ماښام مونځ اذان هم کوي د مثلا د صحیح شو، پوښتنه مې دې واخیستله. بله پوښتنه خو نه لرې؟ بس نه مولوي صاحب ډېره مننه، یو چنده لکه معلومات راته راکړې، خیر شي کور والا. مهرباني په مخه دې ښه څه ګرانه، په مخه دې ښه. تاسو راځو دې ته ګرانونکو چې موږ سره یو ورور اړیکه نیولې وه چې د زمرک په نامه باندې، او زمرک ورور موږ نه پوښتنه کړې وه. دی وایي چې که څوک وایي هغه وي دا زما وایي په خاطه ده ډېره په ګچ کې ده عین تر اخره سره پورې، او زه وایي نشم کولی چې زه خپل ځان ومینځم یا مثلا اودس وکومه، زما دپاره ستونزه ډېره زیاته ده. نو زه څه وکړم ګرانه وروره؟ زه دا خو واقعیت ده چې نو د تا چې دا ستونزه ده او دا بالکل ضرور ده او مشکل نه لري او حتمي او ضروري باید او چې څه رقم دي تا ته اسانه ښکارېږي. یوې خور د میسج د لارې نه یو اړیکه رالېږلې وه، نو هغه بښنه غواړم ځکه لږ ورته غلی شوم، مې واخیستله
او نوم به ولیکو غالبا چې نومېده نو راځو دې ته ګرانډونکو چې د تا وروره مسله داسې ده چې کله د تا دغه پښه ماته شوله د پښې او ګچ کې بنده ده څه دپاره بیا نو تیمم دی ته کولی شي چې تیمم ووهې هیڅ مشکل نشته درته تر څو پورې دا صحت برابر شوی نه وي ډاکټر درته اجازه کړې نه وي د غسل یا د اوداسه او د غسل او د اوداسه ایک یو رقم تیمم دی صرف دومره کولی شي چې فرق دا ده چې ته د غسل د پاره هم دغه شی تیمم دی او د اوداسه د پاره هم دغه شی تیمم دی خو فرق دا ده چې صرف نیت پکې داسې وي چې دا د غسل د پاره تیمم دی زه په حالت د جنابت کې نور تیمم وها او ستا د پاره جواز دی هیڅ فرق نه کوي خو ستا تیمم به داسې وي چې هغه د یو اوداسه یو هر مانځه ته باید ته بیل بیل تیمم ووایې وجه دا ده چې ته دایم اوبه ګورې او بیا نو ستا اودس ماتیږي چې کله دی وخت ختم شو بل وخت د پاره ته بیا اودس کوه یعنی بیا تیمم وها اودس کولی شي خو هیڅ پروا نه کوي خو ستا د پاره هم دا تیمم کافي دی تیمم به وها او تیمم ستا د پاره روا ده جواز لري پکې کوم مشکل نه لري انشاءالله چې او همیشه د پاره هر څوک چې داسې و او بله دا ګران وروره که چېرته ته کولی شي چې ته نیم بدن یعنی بغیر له دغې پښې نه نور ځای وینځلی شي خو بیا هم ښه دی چې هغه ځای پرېمینځي یعنی نور بدن پرېمینځي هغه ځای باندې به بیا مسه وکوي دا هم کېږي خو که هلته هم درته ستونزه وه نه شو دی کولی او بس هېڅ ستونزه نشته بس تیمم وها ستا دپاره جواز دی مشکل پکې نشته ایوې خور د ایران نه موږ سره اړیکه نیولې وه دی وایي چې زما پلار کار کوي او روپۍ هم ګټي خو زمونږ په کور کې هیڅ درک نه لګېږي د دې پته نه لګېږي چې دا زمونږ روپۍ څه شوې او کومه طرف ته لاړې او څه کېږي زمونږ په دې روپۍ باندې خورې دا خو نو په دې زم نه پوهېږم چې دا څه وجه ده او علت یې څه شی ده چې دا تاسې روپۍ څه کېږي خو دومره خبره ده چې د دې خو نو نورې خبرې هم دي خو راته کولې خو پې پوه نه شوم چې د نور څه راته ویلې خو به هر حال ښه خبره دا ده چې تاسو خپله تقوا فرزګاري کوئ او خپل عبادت کوئ د الله پاک خدای مهربانه ده انشاءالله چې دا مشکل او ستونزه به خدای حل کړي ګرانو یو اړیکه ده دا به واخلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم سلام علیکم ګرانه که نوم دې راته وښیې او کوم جنه دې موږ سره اړیکې نیولی شي زه شاولي له ایرانه مې اړیکه سره نیولې شاولي وروره پوښتنه دې وکوه مولوي صاحب زما پوښتنه دا ده زه کارګر یم دا فلکه کې ولاړ یم کار کوم او چې کله دا خلک راشي نو باندې هم ولي کار ته او څه درته ښه دین راځي نو د خبرې کار ته بیا دې کار راباندې کوي او څه څنګه خو به نه وي په دې کې یعنی کار خو روا ده هېڅ پروا نه کوي که نور څه ستونزه بل مشکل خو نه لرې بل مشکل خو دا نه لري چې خلک یو بل لپاره ومسلې خبرې دې وایي بوس له ماتې رسېږي کې دغه چې نه پرېږدم چې مسلې خبرې ما سره ملاقات ونه کړې ما نه شوای کولی چې زه راټوله وایي چې یادلی وایي چې اوس مجبوره کړم دې خبرې ته دې هغه راکړې یاره وروره دا وروستۍ پوښتنه باندې دې سم پوه نه شم دا د تلویزیون غږ دې ته لږ قرار که بیا دې پوښتنه وکړه ګرانه
هغه دلته ښځې مراجعې راپانه کېږي ښځې یو نفر دیوانه یو کار ته بیا څه کار چې کړی وه چې راتېر کړه که له ما سره څه ملاقات وکړې تاسو کولی چې زه کښتېدلی وای یا مې د اجا پرېږده ټول باندې لګاوم زه وچ مجبوره کوم په دې کې یوه کښتۍ راکړم یوه ښځه وه هغې درته ویل چې ملاقات را سره وکړه بیا ته ترې راوتښتېدې ما نه څه کولی چې کله راواجنې زه اوس مجبوره کوم زه ګشت راغواړم حکومت راغواړم پولیس راغواړم څه کوم ما کوم کوم وتښتېدل ډېر کړم ځات راکړه خو صحیح شو ته بیا ترې راوتښتېدې که نه 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 ګیر یې کړم مچ په زور باندې ملاقات را سره وکړو صحیح شو پوښتنه مې دې واخیستله ګرانه وروره بله پوښتنه خو نه لرې نه ژوندی دی مخته ښه مولوي صاحب په مخه دې ښه په مخه دې ښه ګران دونکو یو اړیکه ده دا به واخلو السلام علیکم وعلیکم سلام روزانه جوړ سیات ښه ده شکر د خدای فضل ده ګرانه د زه مولوي میرولي یم د پښتو رادیو تلویزیون نه وروره پوښتنه دې وکوه علي جان یم له هرات څخه علي جان د هرات نه بله علي جان وروره پوښتنه دې وکوه پوښتنه خو مې مولوي صاحب چې زه خپله وظیفه کې یم کوم وخت چې موږ وظیفې ته لاړ شو که نه نو هغه ته موږ لمونځ دوه رکعتې وکړو که خپل وخت لمونځ وکړو څومره سفر کوئ وروره تقریبا 10 ورځې 15 ورځې دومره وي نه دغه یو ځای نه چا بل ځای ته ځئ څومره مزل کوئ یا د 100 کیلومتره سفر وي تاسې تقریبا 60 کیلومتره 10 کیلومتره دومره وي ښه صحیح شو هغه خپل ځای نه که نه خپل ځای نه صحیح شو پوښتنه مې دې واخیسته بله پوښتنه خو نه لرې بله پوښتنه دغه ده چې په مولوي صاحب په روژه کې یعنې په سخته وظیفه د روژه څنګه ده موږ ته حق ده که نه صحیح شو پوښتنه مې دې واخیسته بله پوښتنه خو نه لرې مننه ژوندی دی مخته ښه په مخه دې ښه ګران دونکو یو بله اړیکه ده دا به واخلو السلام علیکم وعلیکم السلام مولوي صاحب ښې شکر د خدای فضل ده ګرانه که نوم دې راته وښیې او کوم جنۍ دې موږ سره اړیکه نیولې ګرانه نوم مې زرخان زرخان وروره پوښتنه دې وکوه پوښتنه مې دا ده چې مثال ښځې سره لږ لاندې پاتې که نه او بیا ورته وویل چې یاره په ما دې خورې مثال زه بیا تا سره دا خبرې مثال هغه نه کوم د دې څه هغه ده صحیح شو زرخان وروره پوښتنه مې دې واخیستله بله پوښتنه خو نه لرې نه مهرباني په مخه دې ښه ګران دونکو یو د سکایپ اړیکه ده دا به واخلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته مولوي صاحب جوړ یې شکر د خدای فضل ده ګرانه که نوم دې راته وښیې او کوم جنۍ دې موږ سره اړیکه نیولې صاحب نوم مې رحمت الله د اماراتو مې اړیکه درته نیولې مهرباني وروره پوښتنه دې وکړه رحمت الله وروره مولوي صاحب ډېره بخښنه غواړم دغه د ایران خلک چې دي زه خپله امام یم د په اماراتو کې خو دا د ایران خلک ما سره ډېر په حال کې په تماس کې را سره هغه دا روزې ډېرې خوري دورې روزې نه نیسي بیا وایي چې زه خو مسافر یم دی خو مسافر خو تا ته در معلومېږي خپله په دغه باندې یو څه خبرې دی ته وکړه
دا روزه مبارکه روانه ده دوی خورې مقیم سي دوی خورې 1 کال 2 کاله 3 کاله تېروي دوی روزې خوري دوی وایي چې موږ خو مسافر یو هغه د مسافرۍ په هغه کې که دوی روان یي بیا کې دوی وخوري مشکله نه ده او که دوی ورې مقیم سي بیا خو دوی ته نه دي څه په دې باندې ته یو څه خبرې ورته وکړه او دا م ورته ووایه چې 1 روزه وخورئ دا تاسې باندې کفاره لازمه ده دغه باندې یو څه رڼا ورته واچوه. وروره دلته خو تاسې مسافر نه یاستئ دلته خو تاسې مقیم یاستئ که نه؟ زه خپله مقیم یم زه د ایران خلک در ښایم او خو مقیم یې 2 کاله تېروي 3 کاله تېروي خو ورې دوی روزې خوري دوی خورې مقیم دي دوی خو روزې نه دي صحیح لیکن دوی دا خبرې کوي ورې چې موږ خو مسافر یو نو خو دوی عامیان خلک دي په دې باندې ته یو څه خبرې ورته وکړه چې 1 روزه تاسې وخورئ کفاره در باندې لازمېږي یعنې هغوی رښتیا مسافر وي و مسافر یې ورې زه داسې خلک پېژنم چې هغه 2 کاله 3 کاله تېر کړي او بیا ما داسې ملګري مې ستا هغه وایي د فلانی نفر روزه یعنې په 100% کې بیا 3 نفره کې نیسي 9 نفره یې نه کې نیسي. صحیح شو پوښتنه مې دې واخیستله بله پوښتنه خو نه لرې؟ ډېره مهرباني مولوي صاحب ډېره مهرباني. په مخه دې ښه. ګرانو یو د سکایپ اړیکه ده دا به واخلو. السلام علیکم. سلام علیکم مولوي صاحب ښه جوړ یې؟ شکر د خدای فضل له ګرانه که نوم دې راته وښیې کوم چې نه دې موږ سره اړیکه نیولې؟ حاجي صاحب زبیالله خبرې کوم د سعودي عربو نه. حاجي صاحب مهرباني وکړه په خپرونې ته درته ښه راغلاست وایم پوښتنه دې وکړه ګرانه. مننه مولوي صاحب ما د مولوي صاحب دغه پوښتنه وایي سړی چې لمونځ کوي که نه مټې تر څنګلو پورې لوڅي په دې کې لمونځ کېږي که نه کېږي دغه پوښتنه مې درنه کوله مولوي صاحب که دغه کې لمونځ ته ګرانه واچوو ډېره ما وایم څنګلې ښکاري که نه؟ و تر څنګلو پورې لاسونه تر څنګلو پورې ښکاري لمونځ کېږي که نه کېږي په دغه کې مونږ ته رڼا راکړي مولوي صاحب. صحیح شو پوښتنه مې دې واخیستله بله پوښتنه خو نه لرې حاجي صاحب؟ ډېره مننه مولوي صاحب دغه پوښتنه کوله که په دغه کې مونږ ته لږ څه رڼا راکړي. په مخه دې ښه. ګرانو یو بله اړیکه ده دا به واخلو. السلام علیکم. الو سلام علیکم مولا صاحب. وعلیکم سلام خورې کوم چې نه دې موږ سره اړیکه نیولې؟ ما له کابل په چرخي نه اړیکه نیولې ده مولا صاحب. مهرباني خورې پوښتنه دې وکړه. مولا صاحب زما یو پوښتنه ده چې هغه دا ده چې دا زما خاوند د ټول کور نفقه یعنې زما خاوند برابروي او زما خاوند اوس وایي چې ما غواړي چې ما له لږ سره والي اوس دې کې خو به د ده غاړې نه بندېږي. یعنې تا ته سره اخلي اوس دا؟ و ما له سره اخلي اوس دی وایي چې زما خو به غاړې نه بندېږي په دې کې دی وایي چې ټول مصرف زما میړه دا ټول کور زما میړه مصرف ورکوي مثلا ټول خرچ زما میړه برابروي پیسې هغه پیدا کوي اوس دا وایي چې ما له لږ سره والي اوس د ده غاړه خو به نه بندېږي. او تاسو سره نور کور کې نور وروڼه ورسره شته د نور وروڼه شته د خاوند دی؟ و ټول واړه دي ده نه. صحیح شو پوښتنه مې دې واخیستله بله پوښتنه خو نه لرې؟ او لرم مولا صاحب بله پوښتنه مې دا ده چې صلات تسبیح لمونځ که لږ سم په وضاحت باندې موږ ته ووایې او بل دا چې د روژې په میاشت کې مثلا دا د تهجد لمونځونه کوم وخت کې څوک وکړي چې ډېر ثواب لري دې باره کې که موږ لږ معلومات راکړئ. صحیح شو خورې پوښتنه مې دې واخیستله انشاءالله چې که وخت و مکمل وضاحت به درته پرې وکوم او ټولو باندې به رڼا درته واچوم
په مخه دې ډېره مننه ملا صاحب، ډېر ښه تلویزیون هم ده. هر وخت موږ کوشش کوو چې دې پروګرام کې اړیکه ونیسو د دین دنیا په تاسو له ډېر اجرونه درکړي، ډېر ثواب به مې ملا صاحب. او یو ملا صاحب بله پوښتنه مې دا وه چې وبخښئ چې دا مثلا د جنکیانې اوس مثلا دا زما تاسو ته زنګ وویله دا خو به ګناه نه لري چې مثلا زه دین په باره کې تاسو نه یو پوښتنه کوم، دا زما غږ چې مثلا نامحرمه خلک اوري دا خو به ګناه نه لري. زه خو د دین په باره کې تاسو نه پوښتنه کوم، زه خو یعنې دې کې کوم وضاحت راکړئ. صحیح شو، پوښتنه مې د واخیستله خورې په مخه دې ښه، په مخه دې ښه. ګرانیدونکو راځو دې ته چې اوس یو ورور بله پوښتنه کړې ده چې هغه ده دی وایي د خور پوښتنه کړې دی وایي چې زما پلار کار کوي او بیا هغه دا دی چې پیسې ګټي او هېڅ درکې نه معلومیږي. ما درته ویل چې خورې تاسو تقوا او فرهیزګاري کوئ، لمونځ کوئ. ګرانیدونکو یو اړیکه ده، دا به واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم مولوي صاحب. شکر د خدای فضل د ګرانه که نوم دې راته وښیې او کوم ځای دې موږ سره اړیکه نیولې صاحب؟ مولوي صاحب زه اجمل خبره کوم، د ایران نه مې اړیکه نیولې، د وسخیلو ساحې نه یم. ښه خو یې؟ شکر د خدای فضل د اجمل وروره، مهرباني وکړه پوښتنه دې وکړه ګرانه. مولوي صاحب پوښتنه مې دا ده چې ما خو دا د پرون هم یو سوال ویلی او بیا زمونږ برق لاړه، د ما سوال هم حل نه شو، بس د هغې جواب هم پاتې شو. کوم یو وروره؟ ما چې تا ته کړې زه دوه ښځې لرم، یو په افغانستان کې ده، یو شویه ده، یو سني ده، یو را سره په ایران کې ده. زه اوس خپله په ایران کې یم، ډېر دروغ ورته وایم. یو تاسې ورته وایاستئ؟ خو تا ته خو ما وویلې، پوښتنه مې دا تا ته خو ما وروره وویلې، د دې پوښتنې جواب مې پوره درکړه. نو نه پوهېږم یا به تاسو وتلي ویا چې تا ویلې زما دوه ښځې دي او دواړه یوه شیعه ده یوه سني ده او بیا هغې په باره کې وایي زه ورته ډېر دروغ وایم. ما درته ویلې که دا دروغ داسې وي چې د دوی دواړو په مابین کې د صلح په باره کې وي یا د دوی دواړو په مابین کې د مینې او د محبت خبره وي یا که دوی دواړو په مابین کې داسې یو د صلح خبره وي ته وکړې نو خیر ده، او که ته د ځان صفت ورته کوې نو بیا ناروا ده. نه نه د صلح په بابت کې د مولوي صاحب. او بله پوښتنه مې دا وه دغه روژه کې بس دغه بعضې ملګري د موږ ځي سودا مودا پسې که نه وځي بیرون، او د ښځې خو د ایران مولوي صاحب تا ته بهتره معلومه بس دغسې حساب د انجار بنجار دی لږه، نو دغه روژه د موږ خو خرابېږي نه؟ یعنې روژه خو به م خرابېږي نه؟ نه 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 دغه پوښتنه مې کوله چې موږ مازدیګري کې ځو سودا پسې نو د بازار کې زښته زیاتې ښځې بس بل سره مخ کېږي. بس پوښتنه مې دې واخیستله، بله پوښتنه خو نه لرې؟ بس نه مولوي صاحب، کور ودان دا قیمتي وخت مو نه ضایع کوم. بس ښه ورځ ولرې په مخه. ښه په مخه دې ښه.
نو راځو دې ته ګرانډونکو چې د ورور ته به دومره ووایي چې ورور موږ سره اړیکه نیولې خان محمد د نیمروز ولایت نه دی په افغانستان کې جهاد څنګه ده. نو ګرانه وروره دا خو ما بار ته دا خبره کړې په دې مورد باندې او څو وارې مې ورته ویلي دي او بهرحال بسم الله د فروان ولایت نه موږ سره اړیکه نیولې دی وایي چې اوبه نوي په چای اودس کېږي او که نه. ګرانه وروره په چای باندې اودس نه کېږي. د اوبو 3 صفتونه دي. د اوبو 3 صفتونه دي چې دریو کې یو صحیح وي 2 خراب وي په دې اودس نه کېږي. که یوی خراب وي 2 صحیح وي بیا په هغې اودس کېږي. مثال په طور باندې د چای چې دا خوندم خراب ده بویم خراب ده یعنی بویم لري خوندم لري او رنگم لري. د دو 3 وړو صفتونه له منځه تللي دي په دې باندې اودس نه کېږي. او راځو دې ته چې اوبه 3 رنګ لري یعنی 3 صفته لري. که دغه 3 صفتونو کې یو صفت خراب و 2 جوړ و بیا اودس ور باندې کېږي او که 2 خراب و یو صحیح و اودس پې نه کېږي. نو ګرانډونکو یو اړیکه راغله دا به واخلو. السلام علیکم. په ډېرې بخښنې سره چې د دې ورور اړیکه پرې شوه او خدای دې وکړي چې دی بیا زموږ سره له بلې خپرونه کې اړیکه ونیسي. ګرانډونکو زموږ اړیکې په همدې ځای پای ته ورسېدلې نور نشو کولی چې نورې اړیکې واخلو او زموږ د تخنیکي همکار نه هیله ده چې اړیکې بندې کړي او نور نشو کولی چې اړیکې واخلو او بیا به نو د خیره سره په راروانه خپرونه کې ستاسو اړیکو ته موږ هرکلی وایي او انشاءالله چې موږ به درته جوابونه درکو. اوس موږ ډېرې زیاتې اړیکې اخیستې دي ایله وکولی شو چې دې ته موږ جواب ورکو. تاسو نه بخښنه غواړو. نو راځو دې ته ګرانډونکو چې دې ورور دا هم ویلې چې نسوارو او یا سګرټ سړی وڅکوي آیا په دې باندې سړی بیا مسې مونځ وکوي اودس خو به ته څه نقصان نه رسوي. ګرانه ورور اودس ته نقصان نه رسوي خو ښه خبره دا ده چې سړی په خولې باندې اوبه تېرې کړي او بیا مونځ وکوي. او دا یو پوښتنه بله هم وکړه وایي چې کافر سړی مسلمان شي او بیا د یو مسلمانې ښځې سره واده وکوي آیا د دوی اولاد چېرته ځي؟ د دوی همغه لکه څنګه چې نورو مسلمانانو ځي د دوی هم همغه ځای ته ځي. هېڅ مشکل نشته دا مسلمانان دي. شهباز ګل د ایران نه موږ سره اړیکه بخښنه غواړم. فیض الله د پکتیا نه موږ سره اړیکه نیولې وه. دا وایي که یو کس د خپلې ښځې سره لواطت وکړي آیا نکاح خو به یې نه خرابېږي؟ ګران وروره نکاح یې نه خرابېږي خو ډېر بد عمل ده ناروا کار دی باید مسلمانان له دې نه ډډه وکوي. او شهباز ګل د ایران نه موږ سره اړیکه نیولې وه. دی وایي چې موږ وایي دلته په ایران کې تقریبا 10 ملګري یو او په دې ملګرو کې وایي یو کس که موږ مخکې کو مانځه ته او مونځ یې سم نه وي زده یعنې صورتونه یې ټول ډېر نه وي زده. نو ګران وروره چې اقلا هغه صورتونه یې صحیح زده وي نو کولی شي چې دی تاسو ته جمع درکړي مشکل نشته پروا نه کوي او مونځ ورپسې کولی شئ. او دا چې دلته ډېره ګرمي ده موږ روژه هم یو روژه هم راغله او کار هم کوو. که موږ دا روژه وخورو ګران وروره د روژې خوراک درته حرام دی. که روژه هم وخوړله کفاره در باندې لازمیږي. روژې ته هېڅ قسمه ارادې مه خرابوئ. روژه یو بهترین نعمت دی او ډېر په شوق باندې ونیسئ. انشاءالله الله به توفیق درکړي او که نه بیا کار مه پکې کوئ. هېڅ پروا نه کوي کار مه پکې کوئ قرار کښېنئ. سردار د ایټالیا نه موږ سره اړیکه نیولې وه. دی وایي چې ما له بانک نه یو څه قرضه اخیستې ده اوس خو د ګران ورور اخیستې ده نو بس هر څه شوي دي او درته پېښه ده نو اوس خو پکې راغلی خو الله ته توبه وباسه آینده بیا داسې کار مه کوه. او دی وایي چې دې پسې یو څه پیسې ما پسې راځي اضافه یعنې سود دی ښکاره خبره ده نو ګرانه وروره آینده داسې کارونه مه کوه. او دی وایي چې دلته د ماښام لمر ولاړ وي خو سعودي چې کوم ټایم لیکلی دی هغه ټایم کې دلته لمر ولاړ وي نو موږ څه وکړو؟ ګران وروره کم ټایم یې چې درته لیکلی ده او مر ولاړ وي تاسو په ولاړ مر کې د ماښام لمونځ نشئ کولی تر څو چې د ماښام مر ونه ولېږي تر هغې د ماښام لمونځ نشئ کولی. کله چې د ماښام مر ولوېده نو بس بیا ماښام دی چې مر ډوب شو بس د ماښام لمونځ کوئ. او همدارنګې ګرانتونکو جوړې د دوبۍ نه موږ سره اړیکه نیولې وه. دی وایي چې په
او دوبۍ کې خو غریبان نشته او موږ چې یو څه شی ورکوو صدقه او خیرات او دا څنګه وکړو ګرانه. نو خورې دا به داسې زه درته وایم چې کله تاسو د هغې خیر دا وایي چې وظیفه چې موږ باسو، یعنې پخوا به خلکو داسې کور نه یو شی ویستل. یو حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله تاسو یو څه پخلی کاوه لږ اضافه په نورې وراچوئ، د څنګ ګاونډي سره هم کومک کوئ، یو څه هغې ته مرلیږئ. خورې اوس خو هغه وخت نه دی، هغه وخت اوس نشته، دلته خو غریبان نشته. نو بیا تاسې داسې کوئ چې څه نغدې پیسې کومک د لاسه کېدو د افغانستان ته یا نور داسې مسلمانانو ملک ته لیږي چې هلته پکې غریبان وي او هغوی ته یې ورکوئ، او یا داسې مدرسې وي هر چېرته چې وي مدرسې وي مساجد وي هغوی سره کومک کوئ. نو ښه خبره دا دی، طالبان وي هغوی سره کومک کوئ، دا بهترینه خبره دی. شاولي د ایران نه موږ سره اړیکه نیولې ده، وایي چې زه یوې ښځې د کار په بهانه بوتلم. ګران وروره ناروا کار دی کړی دی، الله ته توبه وباسه او چې خدای دې دا ګناه معاف کړي او ښه کار دې نه دی کړی. او بس نور به زه څه ووایم، د ویلو خبره نه ده. نو بس الله رب ذوالجلال ته توبې باسه چې خدای دې توبه قبوله کړي. علي جان د هرات نه موږ سره اړیکه نیولې وه، دی وایي چې 20 یا 30 کیلومتره مزل کوو موږ او یعنې په وظیفه ځو. زموږ هلته لمونځ څنګه دی مسافرانه دی او که نه ګران وروره دا لږ مزل دی، په دې کې چې 80 کیلومتره سفر وکړې بیا ته مسافر ثابتېدلی شي، ته هلته مسافر نه یې او ته به دې مونځ پوره کوې. او بل دی وایي چې روژه موږ څنګه کړو، روژې دپاره هېڅ لاره نشته وروره، روژه نیولی شئ. د روژې دپاره د ډېرو خلکو ارادې ګډې وړې دي، الله دې رحم وکړي. نه پوهېږم چې دا اسلام د کم درک نه دومره ضعیفه او دا مسلمانان ولې دومره ضعیفه شول. روژه د الله له طرفه راغلی ده او دا یو ډېر لوی نعمت دی. ولې خلک دې ته 20 قسمه بانې جوړوي، دې ته هېڅ قسمه بانه نه جوړېږي. او روژه ده چې کله راغله په ورین تندي باندې او د یو مؤمن مسلمان په صفت باندې روژه ونیسه، د افتخار خبره ده چې لله الحمد موږ او تاسو د پروسه کال نه تر دې وخته پورې ژوندي پاتې او الحمدلله لله الحمد مسلمانانې په فخر سره روژه ونیسه، هېڅ ستونزه پکې نشته. څه مشکل دی؟ دا یو سر کال تاسو خوراک وکړو، آیا په دې خېټه څه معلوم شوي دي؟ هېڅ درک یې نه معلوم شوی. څه خبره دی دې کې؟ روژه ده، روژه راغله، یو بهترین نعمت دی د الله له طرفه او یو ډېر لوی اجر او فضیلت او ثواب لري چې راغله ورته هرکلی ووایي او لبیک ورته وایستئ او په افتخار یې ونیسئ. نو مسلمانی خو وایي هم دې ته چې دا به تکلیف راځي، زحمت به راځي، دا به ګالې، روژه به نیسې، زکات به ورکوې او صدقه به کوې، فقیرانو مسکینانو سره به کومک کوې، جهاد به کوې، وینه به تویوې. دا خو په اسلام کې دا شی نه راځي. ته چې خپله قرباني ورنه کې د اسلام په مقابل کې، ته چې خپله وینه توی نه کې په اسلام کې، نو بیا تا څنګه مسلماني شوه؟ دی خو دې ته خو بیا زه مسلماني نه وایم. د حلال او د حرام په منځ کې توفیر ونه کې، فرق ونه کې، حلال ته حلال ونه وای، حرام ته حرام ونه وای، نو بیا خو دا مسلماني نه دی. نو مسلمانانو څه به وشي؟ هېڅ هم نه کېږي. روژه راغله په افتخار یې ونیسئ او ماښام بیا چې دی بس ښې ډېرې اوبه وڅښئ او ښه ډېر خوراک وکوئ، خلاصه خبر دی. نو هېڅ ستونزه نشته په دې کې. زرخان د میدان نه موږ سره اړیکه نیولې وه، دی وایي که یو سړی د خپلې ښځې سره لانجه یې راشي ورسره او دی ورته ووایي چې ته په ما خور یې او ځه، دغه خبره د ډېرو خلکو خوله کې ده. نو دې ته یمیني زهار وایي او یمیني زهار داسې دی چې خو هغه طریقه باندې چې دوی نه پوهېږي ځکه او دوی همداسې الفاظ د خولې نه ووایي، نو هغه باندې 80 روژې در باندې لازمیږي. زرخان وروره نو دا که هر څوک وي نو ورته ووایه چې 80 روژې دي در باندې او دغه 80 روژې به خو ګرانه ده، دا نشي نیولی ځکه چې 80 روژې پرله پسې یو بل پسې دي او دې کې قضا هم نشته، یعنې منځ کې وقفه هم نشته. نو دا به بیا داسې وکړي چې د دغو حساب وکوه، ځکه د افغانستان خلک خو غریب دي او دی خو د میدان وردګو نه موږ سره اړیکه نیولې میدان نه. نو د افغانستان خلک خو غریب دي، ژوبل دي، خو بیا هم د غنمو ته حساب وکوه او 3 کیلو غنم حساب کوي، یعنې د یو سرسایې اندازه روپۍ، د یو سرسایې روپۍ به راواخلي، یعنې مثلا 80 روپۍ شوې دلته په افغانستان کې مثال په طور.
دا 80 روپۍ به راواخلې په 80 کې به یې ضرب کې شپږ په شپږو کې شپږ دېرشو او نو 3600 روپۍ شوې. دغه 3600 روپۍ به واخلې او فقیرانو مسکینانو باندې به توزیع کې او چاته به ورکې او توبه به وباسي چې بیا به داسې خبره نه کوم. رحمت الله د اماراتو نه موږ سره اړیکې نیولې دی، وایي چې بعضې خلک دلته وایي روژه وایي نه نیسي او روژې ته وایي بانې جوړوي چې ولا زه مسافر یم او زه دا یم او زه دا یم. او ګران ولیدونکو د سفر اندازه چې اوس مثال په طور یو سړی دوبۍ ته ځي، په دوبۍ کې ته مسافر یې د یوې ورځې نه واخله، د یو ساعت د یوې لحظې نه واخله تر نیمې میاشتې پورې، یعنی کم له نیمې میاشتې پورې ته مسافر یې. که پوره نیمه میاشت یعنی 15 ورځې ته پوره پاتې کېږي نو ته مسافر نه یې، دالته ته مسافر نه یې. که بیا داسې وي چې 15 ورځې په یو ځای یو ښار کې تېروي، 15 ورځې بیا ته اراده دا وي چې زه دې نه بعد بیا ځمه دومره کیلومتره سفر پلاني ځای ته کوم، بیا دومره کیلومتره سفر پلاني ځای ته کوم، بیا دومره کیلومتره سفر پلاني ځای ته کوم، نو بیا ته مسافر یې. او که ته ځیم دا یو ښار کې وخت تېروي، یا یو ښار کې ته 15 ورځې پوره تېروي نو ته مسافر نه یې، بیا به پوره مونځ کوې او روژه به صحیح نیسي. او که احیانا چا روژه وخوړله په دې سړي باندې بیا کفاره لازمیږي. یو دا ده چې حقیقي یو سړی رښتیا مسافر ده، که مسافر و نو بیا په ده باندې روژه قضا ده خو کفاره پې نه لازمیږي. راځو دې ته ګرانوونکو چې حاجي ذبیح الله د سعودي نه موږ سره اړیکې نیولې. دی وایي چې په لمانځه کې که تر څنګلو پورې د سړي نستوڼي نه وي، یعنی په زیر فراني کې موږ څنګه دی ګره لنډه خلاصه ده. ګران وروره اخلاق د وجې نه اخلاقي ښه نه ده، مونځ ورسره مکروه کېږي خو مونځ کېږي ورسره، مشکل نشته ورسره مونځ کېږي خو ښه کار نه دی، باید څوک داسې کار ونه کړي. پولي چرخي نه یوې خور موږ سره اړیکه نیولې وه. دی وایي چې زما خاوند د ټول کور سرپرستی په غاړه ده، د ټول کور سرپرستی دا په غاړه لري او ټول کور کار وایي چې دا زما خاوند کوي، خو دا واړه ورونه لري او دا وایي که زما دپاره یو څه سره واخلي دا څنګه ده. خورې په قدر د حاجت چې څومره یعنی لږ څه چې تا ورته ضرورت وي او لږ څه دې درته واخلي، خو داسې نه چې دا ډېر زیات درته واخلي، اقلا داسې یو 2-3 تولې سره کولی شي درته واخلي او دې نه اضافه بیا نو د تولې درته ښیمه، نه ګرامه تولې درته واخلي یا 20 ګرامه یا 30 ګرامه درته واخلي نو بس بیا ښه خبره ده. دې نه علاوه احتیاط باید وکوي ځکه تاسو سره نور وروڼه هم دي، بیا چې کله دې هغوی ته ودونه وکړل نو بیا دې دی ورته هغو خویندو هغه ورندارګانو ته دې هم بیا هم دومره سره واخلي نو دا ښه خبره ده. نو دومره کولی شي چې په قدر د حاجت یو څه درته واخلي، پروا نه کوي. او بله پوښتنه دا وایي که د صلات تسبیح په باره کې مونږ ته که صلات تسبیح مونځ وښوې خورې نو سبحان الله وبحمده دا بخنه غواړم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دغه دعا ده او دا دعا به اول رکعت کې 15 واره وای، یعنی سبحانك اللهم بو وای، بیا به په دې کې بیا به سورت وای، الحمد بو وای، بیا به پسې سورت وای، بیا به دا 15 واره دا دعا وای. هغه نو وروسته په هر رکعت کې خو لنډه ده چې موږ ډیر کم وخت لرو خو په هر رکعت کې 15 او یا ځلې برابر وا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. په رکوع کې، په سجده کې، په قومه کې، په دې کې بیا 10 واره دي او بس په قیام کې 15 واره دي. نو دا ټول 15 اویات نه جوړیږي، نو تقریبا غالبا چې په اندازه باندې نو ټول 300 راځي، که څه د پاسه 300 ځلې به دا سبحان الله وبحمده سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا وای. او رکعتونه هم 4 دي، دا هم د شپې کېږي ځکه د ورځې شور وي، ماشومان وي، مانځه کې سړی غلطیږي نو ښه خبره ده چې د شپې وکوي. او همدغه رنګې تهجد مسله هم ده چې کله پیشلمی راجګېدې خورې او کور دپاره د خواړه برابرول نو همغې کې بیا کولی شي چې ته په همغه وخت کې اودس هم وکوې او همغه وخت کې نفل هم وکړې.
2 رکعاته دی وکړه 4 رکعاته دی وکړه 6 رکعاته دی وکړه 8 رکعاته دی وکړه بس لږ کوه خو دوامداره على دوام په باندې کوا چې تهجد کې سړی راځيږي او 2 رکعاته مونږ کې دا بهترینه خبره ده. اجمل د ایران نه مونږ سره اړیکه نیولې او بل پښتنه د دې خوردا و دا وای چې زه چې د تاسو سره غږیږم او زما غږ څوک واوري خوري چې په اسلامي یو ضرورت په خاطر باندې چې یو چانه زده کړه کوي نو که आवाज دې هم پروانه کوي ځکه چې دا د ضرورتو نه دی. اسلام زموږ دین پښتنه کې شرم نشته او په نه پوهېدلو کې بیا عیب دی چې یو چا بیا یو څه زده نه وي دا درته ستونزه ده. خو اجمل د ایران نه موږ سره اړیکه نیولې او دی وایي چې په بازار کې ښځې وي او موږ ورته ګورو زموږ روژه خو به نه خرابېږي. ګران وروره قصدن او عمدن مه ورته ګوره او طبیعي که دوی ګرځي نو هغه د دوی خپله ګناه ده او ستا پکې ګناه نشته. ګران دونکو زموږ خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخونکي سپارو په لوی او بخونکي خدای سپارو. ګران دونکو زموږ د تخنیکي همکارانو نه زموږ د لیدونکو نه زموږ د اورېدونکو نه د چا اړیکې پرې شوي وي او چا کوشش کړی وي موږ بخښنه ترېنه غواړو او په آخر کې موږ خپله اړیکې هم بندوو ځکه چې موږ سره وخت کم وي او 1 ساعت خپرونه وي زموږ نو د ټولو نه موږ بخښنه غواړو. خدای دې وکړي چې دوی له موږ سره له بله خپرونه کې شراکت وکوي. موږ به انشاءالله د دوی پوښتنو ته په ورین تندي باندې جوابونه ورکو او موږ همیشه ستاسو دا ستاسو خپله خپرونه ده موږ ستاسو خدمت کې یو. ګران دونکو د ټولو نه ډېره ډېره بخښنه غواړو او بیا هم یو ځل در سره خدای پاماني کوم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.